حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها دا د ابو بکر الصدیق رضی الله عنه لور ده. حضرت اسماء بنت ابي بکر الصدیق رضی الله تعالی عنهما. نو دغه حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها ته پیغمبر علیه السلام سوایی لا توکی فیوکا علیک. دا یو روایت. بل روایت لا تحصی فیحصی الله تعالی علیک. دریم روایت لا توعی فیوعی الله تعالی علیک. د دې دروسونو روایتو دغه ترجمه ده. ای اسماء رضی الله تعالی عنها بخل مکوه، بخل مکوه، مال مذخیره کوه، مال په صندوق کې ما اچوه، د مال څخه ذخیره مه جوړوه، مال ورکوه فقراو ته، مساکینو ته. که دې مال په صندوق کې کلف کړي، که دې مال ذخیره کړي، که دې د جوال خوله ور وتړل، نو د اسمان د طرفه به د رزق دروازې پر تا باندې بندې شي. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینا ده. د اسمان د طرفه څخه د رزق دروازې دا به پر تا باندې بندې شي. که دې پر خلقو د مال ذخیره جوړوله، خلقو ته دې مالونه نه ورکول، سخا صفت دې په ځان کې نه کوي پیدا، نو به پر تا باندې رزق بندېږي. او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي، وی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یوه دانه خورما که یو سړی خیرات کی، یوه خورما څونه ده؟ یوه دانه خورما یا د خورما مثل بل دغسې یو شی. دا که څوک خیرات کی، یو فقیر تی ورکی، یو مسکین تی ورکی، نو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وینا ده، وای دغه یوه دانه خورما دا د الله عز وجل پرسته لاس کی بلا کیف دا خورما غټیږي. الله عز وجل پرسته لاس کی راواخی بلا کیف دا خورما. دا خورما وای غټیږي 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 حتی تکون اعظم من الجبل، تر دا غره هم غټه شي. دا یوه دانه خورما حتی تکون اعظم من الجبل، تر غره هم غټه شي د الله عز وجل په حضور کې. دا خورما وای داسې غټیږي، حدیث شریف کې راځي وای لکه په تاسې کې چې یو څوک دا د آس بچي ته تربیه ورکوي یا دا د اوښ بچي ته تربیه ورکوي، هغه څنګه غټیږي؟ جونګی څنګه غټیږي؟ دغه خورما د الله عز وجل پرسته لاس کې بلا کیف دا خورما داسې غټیږي. نو د خیرات دغونې ثواب دی د یوې دانې خورما.